او په دې بعضو برقو ځان مه دوکه کوئ ها دی وایي دا برقه ده زه درته د برقې تعریف کوم چې برقه څه ته وایي ها هغه بیا ګورئ که هغه تعریف ورته صادقېدو جو برقه به یې او چې نه وه جو نه به وي بوی بپیم د جنت نه لګي بوی بپیم نه لګي او احادیث مبارکو کې راځي چې سړی د جنت او ستا ترمنځ 40 کاله فاصله ستا نه دا جنت دومره لري که نه چې ستا او د جنت ترمنځ 40 کاله فاصله ته به دلته بوی محسوسوي چې دې طرف ته جنت دی ها د جنت داسې بوی دی د جنت داسې خوشبویي ده چې هغه به د 40 کالو په فاصله کې دلته سړی محسوسوي چې دلته جنت او نبی علیه السلام فرمایي په دې زنانه وایي بوی حرام دی بوی پې حرام دی زنانه د الله کلام ته وګورئ د الله کلام ته وګورئ د الله د دې کلام خاطر وکئ یدنین علیهن من جلابیبهن دا د قرآن یو درون حکم دی چې په ځان باندې درانه لباسونه راواړوئ درانه لباسونه وجود ته درانه لباسونه واغوندوئ د آخرت سختې ډېرې ګرانې دي د آخرت سختې ډېرې ګرانې دي یدنین علیهن من جلابیبهن په ځان داسې درانه پړونې راواړوئ او په دې بعضو برقو ځان مه دوکه کوئ ها دی وایي دا برقه ده زه درته د برقې تعریف کوم چې برقه څه ته وایي ها هغه بیا ګورئ که هغه تعریف ورته صادقېدو جو برقه به یې او چې نه وه جو نه به وي هر هغه برقه چې هغې کې د زنانه وجود موټاوالی او نریوالی او اندامونه نه معلومیږي ښه اوس پې ځان له سوچ وکړئ چې دا به کومه برقه نو ښه چې د زنانه زینت پټ کي د زنانه ښایست څه کي پټ کي دا برقه ده نو چې ښه د زنانه زینت ښکاره کي نو دا برقه ده چې د زنانه ډول ښه سیوا کي دا برقه نه ده دا برقه د څه دپارې چې د زنانه زینت او حسن پټ کي پټ نو چې داسې برقه واغوندي چې ښه وله حسن سیوا کي نو دا برقه نه ده بیا په دې ځان مه دوکه کوئ ښه برقه دې دپاره د قربان بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کیږي نو تپوس کوي وایي ما به په کم کټ کې اوچتوئ ما به په کم کټ کې وړئ زنانه ورته وایي ما له داسې کټ وګورئ هغې وخت کې خو دا نه و سره ووتلو د جوماتونو کې م لیدلي دي داسې دغه چې جوړ دي سړی به کې دنده د مړي لاش کیدی او د پاسه پې کمبل واچ بلکل د مړي پته پکې نه لګي که نه داسې جوړ دي هغې وخت کې خو دا نه و که نه د زنانه یې راټولې کړې وې ما له به داسې زنګو غونته وګورئ چې داسې د پاسه اوچتې داسې کلري چې تاسو کله په ما کپړه واچوئ چې کپړه زما د وجود نه اوچتئ چې په ما نه پرته چې زما د وجود موټاوالی او نریوالی پکې څوک ونه ویني چېرته